بسم الله الرحمن الرحیم. زه بختیار شګیوال یم او تاسې ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یې. دا چې موږ نوی د یوټیوب چینل جوړ کړی بختیار کمپیوټر اکاډمي په نامه باندې، او دې ته چې دی روزانه موږ چې دی ویډیو اپلوډ کوو، مختلف پروګرامونه. خو ولې ځینې ویډیوګانې داسې وي چې کله موږ یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کړو نو په هغې هرې ویډیو باندې یو عکس اول ښکاري، لکه څنګه چې زموږ په چینل کې دا عکس دی. نو دې ته چې دی په یوټیوب برخه کې چې دی دې ته تمنیل وایي. تمب وایي ګوتې ته، او نیل چې دی د نوک ته وایي، یعنې د نوک په شکل کې چې دا څه ښکاري موږ ته دې ته تمنیل وایي. دا به موږ څنګه جوړوو، ډیزاین کوو به یې څنګه په یوټیوب چینل کې چې دی کله به ویډیو اپلوډ کوو، دا په هغې راوستلو به بېله طریقه به بېله ویډیو جوړوو د خیره. خو ولې موږ چې دی دا تمنیل به موږ څنګه جوړوو؟ که ډېر زیات پروګرامونه دي چې پکسل لب کې موږ جوړولی شو، پکسل آرټ کې دا موږ جوړولی شو، په فوټوشاپ کې دا موږ جوړولی شو، په کولوډرا کې چې دی دا موږ جوړولی شو. خو ولې تر ټولو نه اسانه او ښه پروګرام چې دی هغه موږ سره څه شی دی؟ هغه موږ سره پاور پوینټ پروګرام دی، چې په پاور پوینټ پروګرام کې موږ زبردست او ډېر ښایسته تمنیل جوړولی شو. د ډېرو ملګرو غوښتنه هم همدا وه چې تاسې اول چې دی موږ ته تمنیل زده کړئ، چې زموږ په یوټیوب چینلو کې چې دی زموږ د تمنیلو داسې خاصه ښکلا نشته دی. موږ په پکسل لب کې او په دې نورو کې جوړوو، خاص داسې ښایسته ډیزایندار نه وي. نو یو ورور موږ ته زنګ هم وهلی و، عبدالله همدرد د کابل نه، چې تاسو اول موږ ته چې دی د تمنیل چې تاسو کومه چې تمنیل جوړ کړی دغسې تمنیل ما ته هم جوړ کړه او دا ویډیو اول جوړه کړه. نو زه به اول دا تمنیل تاسو ته جوړ کړم. د دې لپاره راځو اول موږ چې دی پاور پوینټ پروګرام چې کله موږ خلاص کړ، زه راځم کنټرول ای، یعنې دا دواړه چوکاټونه چې کوم یو دي دا چې دی زه د دې ځای نه ډیلیټ کوم. موږ سره چې دی سیټینګ د پیج همدغه اندازه باندې دی. اول چې دی زه راځم دلته په دې انزرټ ټیب کې موږ راځو، بیا په انزرټ ټیب کې چې دی موږ به راشو شیپ ته، او په شیپ کې چې دی زه به دلته راشم د دې ګوره د ریکټینګلس برخه کې چې دی تاسو به دا ریکټینګل شیپ به راوالی، او دا چې دی دا به تاسو په دې ټول سلایډ باندې به چې دی دا ډریګ کوئ. بیا چې دی تاسو به راشئ دلته، او بیا به چې دی دلته موږ ته دې ته ګریډینټس کلر به ورته ورکړو. ګریډینټس مطلب دا دی چې مختلف کلر به دې ته موږ ورکړو، چې دا به بیا موږ وروسته وایو. خو صرف یو تمنیل شکل موږ جوړو. بعضې یوټیوبرو ورونو زنګ وهلی و او چا میسیجونه راته کړي چې موږ ته حتما دغه طریقه وښایه. زه راځم دې ته چې دی مختلف ډول رنګونه دې ته ورکوم، چې دغه یو رقم څو رقمه کلر ما د دې ځای نه دا استعمال کړو. دې کلرونو ته دې ځای ته چې دی دا کلر ما راوسته د دې ځای نه. زه غواړم چې دې کې دا کلر په دې شکل راولم. نو تاسو به په دې ځای کې په دې ډایرکشن باندې کلیک کوئ، تاسو دا داسې راولئ، که تاسو دا چې دی داسې په ترس باندې راولئ، هر رقم چې دا تاسو راوستلی شئ د دې لارې نه کولی شئ. زه چې دی بیا کنټرول ډي سره چې دی کنټرول ډي دا وګورئ، که راشم دلته مې دا انتخاب کو، کنټرول ډي سره ترې نه ما ډوپلیکیټ ویستو. که تاسو سره کنټرول ډي باندې نه شو کولی نو بیا تاسو نه کاپی پیسټ یې کوي. اوس چې دی شفت بټن به تاسو به بیرون دلته کلیک کوئ، بیا به په دې باندې کلیک کوئ، شفت بټن به ونیسئ او دا چې دی دا به لږ ورټول کوئ داسې، لږ به د دې ځای نه دا ورټول کوئ، لږ به نور هم دا د دې ځای نه ورټول کوئ داسې، او دا چې دی دا به بیا تاسې په سنټر پوزیشن باندې به دا راولئ د دې ځای نه. زه راځم دا چې دی لږ به تاسو که داسې شیپ نه نیو ورسره، دا نو بیا راشئ د دې ځای نه تاسو دا بره ځای باندې په دې ځای کې کلیک کوئ چې دا بارډر موږ جوړ کړو په دې شکل سره. بیا زه به راشم دا به د دې ځای نه داسې دا به کلیک کړم، دا به د دې ځای نه موږ ونیسو او دا به زه لږ بره کړم داسې په دې اندازه باندې، او دغه برخه چې دی دا به هم د دې ځای نه موږ لږه راوړاندې کړو. او ګوره دلته چې دی لږ فرق پاتې دی، نو زه به دا هم د دې ځای نه راوړاندې کړم. اوس به موږ راشو دلته چې دی کلر به زه ورته ورکړم. مثلا ما د دې ځای نه دا سپین کلر چې دی دې ته یوز کړو، دا مې استعمال کړ. اول خو داسې کوو چې زه راځم دې ته چې دی یو ډیزاین ورکوم. زه به راشم دلته ګوره د سپین سلیکشن پین ته چې زه کله راشم نو زه به دا یو پټ کړم د دې ځای نه، دې ته چې دی زه به یو ډیزاین ورکړم. نو تاسو به راشئ دلته همغه فارمیټ 3D فارمیټ ته به موږ راشو، او دلته چې دی زه به د دې ځای نه داسې یو فارمیټ دې ته ورکړم. بیا به دا بل راښکاره کړو، د دې ځای نه راشوبې کړو. بیا چې دی زه په دې باندې کلیک کوم، او دې کې چې دی موږ په داخل کې داسې یو رقم کلر دې ته زه اخلم، او بیا به راشو د دې ځای نه وروسته چې دی دې ته به موږ یو ښایسته غوندې بارډر به ورته ورکړو، او دا بارډر ته چې دی تاسو به ورته لږه د دې ټکسټ ویډ به دې ته ورکوئ، اندازه به دا به لږ دا ټکسټ چې دی لږ به کپیټل کې به کوئ. بیا چې دی کنټرول ډي سره به د دې نه بیا ډوپلیکیټ وباسئ، یو ډوپلیکیټ دوه نه، او دا چې دی دا به بیا تاسو دې ته برابر راولئ داسې، او دا چې دی تاسو به دا د دې ځای نه داسې ورټول کوئ داسې په دې شکل سره. د دې ځای نه چې دا ورټول کړو نو دا بارډر به د دې ځای نه تاسو اوس ختم کوئ، او بیا به راشئ دلته به چې دی د خپلې خوښۍ یو کلر به ورکوئ. دا چې دی تاسو به لږه داسې وخوځوئ
چې دا بارډر چې دی د دې بل کلر چې دی دا بارډر د دې ځای نه شو شي، د دې ځای نه موږ دا شو کولی شو. نو دا چې دی تاسو په خپله خوښه باندې د دې ځای نه دا راوستلی شئ. زه به راشم او دې کې چې دی دلته به زه رایټ کلیک کوم او ایډیټ ټیکسټ ته به راشم. د دې ځای نه چې دی تاسو که بسم الله لیکئ که هر څه لیکئ، او زموږ په چینل کې چې دی په اوله ویډیو باندې موږ بسم الله لیکلې وه، نو چې دی زموږ هر کار باید په بسم الله شروع شي. نو د دې ځای نه چې دی تاسو که زه دلته ولیکم چې وینډوز، دلته ما ولیکو وینډوز 11 یعنې 11 چې شی دی موږ سره انوایرمنټ دا ما انتخاب کو د دې ځای نه. اوس چې دی دلته به تاسو راشئ د دې ځای نه صرف په دې بکس باندې به کلیک کوئ، بیا به راشئ هوم ټیب ته، بیا به دا بولډ واخلئ او د دې ځای نه چې دی تاسو به راشئ یو کلر به دې ته ورکوئ. او که دا د ټیکسټ چې دی دا سټایل تغییر شي نو دا به لا ښه شي، د ټولو نه به ښه شي. بیا د دې دا سایز واخلئ، که دا تاسو ایټالیک پترس واخلئ هم صحیح ده. خو ګوره تاسو د دې لارې نه دلته دا راوستو. بیا چې دی دلته په دې ځای کې چې دی تاسو راشئ کله بیا یو شیپ راوالئ د دې ځای نه، او دلته چې دی په هغه شیپ کې چې کله ما هغه عکس راوستی دی تاسو چې دی دلته عکس راولئ. ګوره بیا به راشم دلته شیپ فیل ته، او په شیپ فیل کې چې دی زه به راشم دلته لاندې ایمیج پکچر ته به راشم، په دې کې چې دی فرام ا فایل ته دې ته به راشم. او دلته چې دی زما سره چې په هر ځای کې خپل عکس پروت وي، اوس خو ما سره عکسونه په دې ځای کې به نه وي، زه به راشم دلته وګورم چې ما سره عکس په کوم ځای کې دی. زه به راشم مثلا زه به ووایم چې ما ته دا یوه لوګو راوله د دې ځای نه، دا لوګو شوه پکې، آوټلاین بارډر مې نه دی په کار، نو دا مه راوله. کنټرول ډي ډوپلیکیټ دې وباسه او دلته چې دی بیا تاسو راشئ دلته په دې ځای کې دا کېږدئ. که تاسو یو طرف ته خپل عکس راولئ او بل طرف ته لوګو راولئ، نو بیا راشئ د دې ځای نه صرف او صرف دلته چې دی تاسو د دې ځای نه دا عکس چینج کولی شئ. مثلا زه به د دې دا چینج دلته راولم، صرف دا تاسو ته زه هغه عکس خبره کوم. بیا راشئ تاسو د دې ځای نه شیپ به بیا را اخلئ، ټول همدغه شیپونه موږ رالو. که تاسو دا شیپ د دې ځای نه رالی او که د دې ځای نه راخلئ، د هر ځای نه موږ په پاور پوینټ کې چې دی موږ دا راوستلی شو. نو زه به دلته ولیکم په پښتو باندې، تاسو ولیکئ د دې ځای نه چې وینډوز 11 به زه ولیکم 11 وینډوز 11. ګوره دا 11 په دې طرف راځي، نو په دې هوم ټیب کې به تاسو په دې باندې کلیک کوئ، په دې ډایرکشن باندې. نو دا چې دی موږ سره اوس په دې شکل شو. اوس زه راځم وینډوز 11 چاپیریال وینډوز 11 چاپیریال. نو دا چې موږ د دې ځای نه چې دی دا راوستی شو. زه به په دې باندې کلیک کوم، دا به د دې ځای نه زه بولډ کوم او د دې به لږ دا سیز نورو هم راغټ کوم د دې ځای نه. ګوره صرف تاسو به شیپ نه به استفاده کوو، موږ به چې دی په شیپ باندې چې دی کار به کوو. نو دا چې دی ما په دې ځای کې راوستو. که تاسو چې دی یو عکس راولئ، د هغه عکس چې دی بیکګراوند به ټول یو رقم بیکګراوند به وي، سپین بیکګراوند به وي، یا به چې هر رقم وي هغه چې دی بیا موږ ریموف کولی شو، ختمولی شو. مثال که زه راشم دلته او یوه لوګو راواخلم د دې ځای نه، مثال ما سره خو نور عکسونه په دې ځای کې نشته، خو زه به یوه لوګو هغه زما لوګو چې د چینل زه به دغه لوګو دا به راوالم چې دا ما لیکلی دي الله پامان. دا زموږ د هرې ویډیو په اینډ کې راځي. اوس زه غواړم چې د دې نه دا سپینوالی ختم شي. نو ګوره سپینوالی به څنګه ختمو؟ تاسې به راشئ دلته په دې فارمیټ ټیب کې، بیا به راشئ تاسو دلته د دې ځای نه په دې ځای کې به تاسو راشئ د کلر ته، او د کلر نه وروسته چې دی تاسو به راشئ سیټ ټرانسپیرنټ کلر باندې به کلیک کوئ، او په دې سپین ځای کې به په یوه ځای کې کلیک کوئ. نو دا چې تاسو اوس وګورئ دا ټول زموږ چې دی د دې ځای نه دا سپین کلر ریموف شو. اوس که زه راشم صرف دې سلایډ ته چې دی یو کلر ورکړم، دې ته نو اوچته پکې ښکاري هغه ګل، په د ګل خپله اندازه موږ ته معلومیږي چې په دغه اندازه کې دا د ګل هر څه ته نه دا سپینوالی ته نه ریموف شوی دی. نو تاسو چې دی د دې لارې نه یو ښه تمنیل جوړولی شئ. بیا راځم مثلا دا عکس ما د دې ځای نه چې دی دا ما کوچنی که دلته مې کېښوستو. اوس ضرورت نشته تاسو هر ځلې شیپ راوالئ او د هغې اندازه ډېره کوئ، کنټرول ډي سره د دې نه ډوپلیکیټ وباسه، او دلته چې دی تاسو د دې ځای نه دا دلته کېږده دې ځای کې، او دلته چې دی تاسو د خپل چینل نوم ولیکئ. مثلا زه به ولیکم چې بختیار کمپیوټر اکاډمي. ګوره دا به کنټرول ا سره انتخاب کوئ او شفټ کنټرول شفټ دا کوچنی علامه چې د په کیبورډ کې دا چې د ام سره څنګ کې دغه به تاسو واخلئ د دې ځای نه، او په دې باندې چې دی دا سیز چې دی موږ کمولی او زیاتولی شو. نه دا زموږ چې دی دا زموږ په دې ځای کې دا موږ لیکنه راغله. ګوره دا بعضې نومونه دی رایټ کلیک که دا د دې ځای نه، او دا ایډ ټو ډکشنري که چې په آینده کې بیا تا ته چې دی دا ریډ لاین به تا ته بیا نه درکوي. نو د دې لارې نه چې دی که تاسو په دې کې سبسکرایب بټن یې راولئ، هر څه چې راولئ دا ټول د دې لارې نه جوړولی شئ. ډیزاین ستاسې لاس کې دی چې دقسې ډیزاین کوو، څه رقم ډیزاین
ستاسو خوښوي، کومه چې رنګونه ستاسو خوښوي، نو دغسې چې دی موږ په دې ځای کې دا ډیزاین چې دی وکړو په دې ځای کې او راموستو. اوس چې دی مثلا دا ټول ډیزاین موږ وکړو، اوس موږ چې دی دا صف کوو د عکس په شکل کې. نو دې ټکي ته به ستاسې ډېره متوجه به اوسئ څنګه به دا صف کوو. نو چې زه کله راشم سیف ته، نو دلته که زه کله په دې سیف باندې کلیک کړم او براوز ته راشم یا دې سپیسي ته راشم، زه به راشم په دې ډیسکټاپ باندې به چې دی زه دا ثبت کړم. دلته چې زه کله راشم په ډیسکټاپ باندې، زه به ورته دلته ولیکم چې ما نو اوس چې دی زه دلته راشم په سیف بټن باندې به تاسې کلیک نه کوئ، تاسو به راشئ سیف از ټایپ ته به راشئ. په دې سیف از ټایپ باندې به کلیک کوئ. چې کله شو تاسو ته دا لیست راځي، نو دې لیست کې به تاسو وګورئ یو ځای کې راځي په نامه د PNG فایل. دا PNG فایل به د دې ځای نه والئ او دا به د دې ځای نه اوکې کوئ بس، او دا بس جسټ دس ون باندې به کلیک کوئ او د دې ځای نه چې دی دا ما د دې ځای نه کلوز کړو. زه به دا فایل هم ځان سره ثبت کړم، دا هم په ډیسکټاپ ځان سره ثبت کوم. نو دا ما د دې ځای نه کلوز کړو. نو اوس چې دی ما سره چې دی د یوټیوب هغه کوم بینر کوم یو تمنیل چې ما جوړ کړی دی، زه په دې باندې کلیک کوم او ګورم چې آیا زما دا تمنیل جوړ شوی دی که نه. نو وګورئ تاسې په دغه رقم باندې به زمونږ د یوټیوب تمنیل جوړیږي او د هغې نه وروسته چې دی که ژوند باقي و د خیره بیا به مونږ د دې هغه سیټینګ کوو چې دا مونږ څنګه ولګوو په یوټیوب چینل کې په ویډیو باندې. نو انشاءالله چې د دې ویډیو اپلوډ کولو او د دې تمنیل لګولو به بله ویډیو جوړه کړو او دغه زمونږ د تمنیل جوړولو تاسو نن په اخر کې یو هیله داره چې تاسو زموږ د یوټیوب چینل بختیار کمپیوټر اکیډمي سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نښان کېکاږئ چې تر څو د هرې ویډیو نوټیفیکیشن په خپل وخت سره تاسو ته در ورسیږي. د الله پامان.